بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ډیزاین برخې ته. په ډیزاین کې مو په نورو برخو خبرې کړې وې. واټرمارک دا واټرمارک ډېر جالب او مهمه خبره ده. تاسو راشئ کلیک وکړئ، ستاسو خط شاته به یو بل خط پیدا شي. فقط دلته تاسو وینئ لږ معلومیږي. تاسو کولی شئ چې خپل واټرمارک راولئ. نو واټرمارک هېڅ واټرمارک به نه وي. که ټکس وي ټکس ورکړئ. دلته ټایپ شان مې پیدا کړی. دلته ولیکئ چې سامي امیری. تاسو خپل معلومات ولیکئ، فونټ شان یې ورکړئ. دا سیمي ټرانسپیرنټ که دا ورنکړئ بیا به ډېر واضح وي. تاسو دا اوکې کړئ. دا به زه بند کړم. تاسو دلته وینئ چې سامي امیری دلته لاندې لیکل سوي. د فونټ سایز به یې زیات کړم چې تاسو ته ښه واضح شي. دا دلته کوم حالت به یې بدل کړم. تاسو اوکې کړئ. تاسو وینئ چې د خط لاندې یو سامي امیری ولیکل شوی. راشئ کسټم ته تاسو دا انتخاب کړئ. دا به په حالت به یې بدل شي په داسې طریقه باندې. که تاسو خط نه انتخابوئ بیا راشئ دلته پکچر انتخاب کړئ. پکچر به پیدا کړئ. هماغه پکچر دلته زما سره نور رسمونه نشته، خو زه به دا عکس انتخاب کړم. تاسو وینئ چې هماغه عکس د بکګراونډ شاته راغی. بل واش آوټ ده، دا لږ ضعیفه کوي. اوس وینئ چې واش آوټ نه ده، قوي تصویر ده. بل پیج کالر ده، صفحې ته غواړئ چې رنګ ورکړئ. دلته ډېر ښایسته رنګونه دي. هر رنګ چې موافق وي هماغه انتخاب کړئ، صفحې لپاره به پاتې شي. بل بورډرز دي. بورډرز هم ډېره مهمه خبره ده په ورډ پروګرام کې. تاسو راشئ دلته. زه دا پاراګراف انتخابوم. صحیح ده. راشئ بورډرز ته، آل بورډرز. دا د پاراګراف لپاره دي. تاسو پاراګراف ته یو چوکاټ کوئ. زه به دا انتخاب کړم. له دې څخه به ټول څنګونه انتخاب کړئ، رنګ یې انتخاب کړئ، اندازه انتخاب کړئ. چیرې په هماغه پاراګراف کې ځواب چمولی شي. تاسو وینئ چې پاراګراف ته یو چوکاټ پیدا شو. دا د پاراګراف لپاره و. بیا راشئ دلته پیج بورډرز. دا د مکمل پیج لپاره ده. دا انتخاب کړئ، رنګ انتخاب کړئ، اندازه انتخاب کړئ. له دې څخه ګلانو شیان هم انتخابولی شئ. دلته هر رقم ډیزاینونه دي. تاسو هغه انتخاب کړئ، بیا اوکې کړئ. مهمه خبره دا ده چې په ټولو صفحو کې عملي شي، که تنها په فرست پیج کې. بیا نور سیکشن په بل درس کې لولو. که ټول انتخاب کړئ په ټولو کې عملي کېږي. که تنها فرست پیج دا انتخاب کړئ، که تنها په اول صفحې کې شته، په نور صفحو کې نشته. دا د کتاب د پوښ لپاره ډېر مهم دی. بل شیډینګ ده. شیډینګ هماغه کالر موضوع ده. دلته سټایل او رنګ شان انتخاب کړئ، اوکې به کوئ. تاسو وینئ چې پاراګراف انتخاب و، هماغه پاراګراف ته شیډینګ ورکړو. که تاسو کوم بل هر څه انتخاب کړي وي، راشئ هماغه ځای انتخاب کړئ، بیا هماغه ځای ته خاص شیډینګ ورکړئ، رنګ به ورکړئ، دا نور برخې هم پوره کړئ. تاسو وینئ چې دې پاراګراف ته یې رنګ ورکړو. بل لی آوټ ده. لی آوټ او مارجنز ده. مارجنز د صفحې او د خط ترمنځ فاصله ده. دا او دا کمه وي، ډېره وي، تاسو دا انتخابولی شئ. روټیشن یې ده چې په پورټریټ شکل وي، که لنډسکیپ شکل. تاسو وینئ چې صفحې حالت یې بدل شو. دلته راشئ. تاسو وینئ چې صفحې حالت بدلېږي. بل د پیج سایز ده. دا مهمه ده. تاسو چې کله یو چا ته خط لیکئ، اول به A4 انتخاب کړئ، بعد له خط تغیرات راولئ. که بیا هم پوهېږئ چې مثال A3 لا نور مهمه دي، بیا A3 انتخاب کړئ. کالمز دي. تاسو غواړئ چې یو خط په څو کالمو تقسیم کړئ. زه به دلته راشم. نیو بار مساوي رنډ انټر ووهم. صفحې اندازه به مخکې راولم. تاسو اوس راشئ دلته. اوس زه غواړم چې دا صفحه په څو کالمو تقسیم کړم. لی آوټ ته راشئ. کالم 2 دوه کالمه سوال. تاسو اخبارونه لیدلي، مجلې مو لیدلې، هغه په دې طریقه باندې کالم بندي کېږي. 3 ډېر په اسانه سره. دلته پښتو، دلته انګلیسي، او دلته هر ژبه چې تاسو انتخابوئ هماغه انتخاب کړئ. دا د کالم بندي خبره. بریکس ده. یو پیج بریک ده. مثلا یو ځای انتخاب کړئ، پیج به بریک شي له هماغه ځای څخه. بل دلته کالم بریک ده. یو کالم یو ځای انتخاب کړئ، هماغه کالم به بریک شي
مثلا زه به دا ځای اوکې کړم بیا رای بشم کالم بریک ته. تاسو وینئ چې دا 2 کالمونه پاتې شو، هغه یو کالم لاندې ولاړ. بل ټکسټ راپینګ او نیکسټ پیج دا شیان به په بل ویډیو کې تشریح کوم د لاین نمبرینګ سره. دا ویډیو همدومره بس.